السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. راغلي یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره. په دې ویډیو کې مونږ تاسو دا درښیو چې سلطان علاالدین خلجي څوک او له کوم ځای سره تعلق لري. سلطان علاالدین خلجي د دهلي سلطنت یو مشهوره حکمران و چې د 1296 تر 1314 پورې حکومت وکړو. تر 1314 پورې حکومت کولو. د هغه پوره نوم علاالدین محمد خلجي و او هغه د خلجي کورنۍ سره تعلق درلودو. د هغه حکومت په دهلي کې یو مهم دور و چې د سلطان استحکام او د پراختیا دپاره لوی رول یې درلودو. د حکومت پیل یې په 1296 کې د خپل تره باچا د جلال الدین خلجي په وراثت کې ورپاته سوی و. سلطان علاالدین په خپل دور کې د دهلي سلطنت د هند ځینو مهم ځایونه یې پراخ کړلو. د راجستان، ګجرات او دکن پورې یې د خپل سلطنت حدود پراخ کړلو او په جنوبي کې یې هم خپل پوهي مداخلت وکړلو. علاالدین خلجي د خپل پوهي ځواک لپاره او د وړتیا دپاره څو اصلاحات وکړلو. هغه د عسکر د تنخواګانو دپاره او د عسکر د ټینګوالي دپاره خاص کوشش وکړلو. علاالدین د مغولو سره هم جګړې وکړلې د خپل سلطنت د ستاینې دپاره. سلطان علاالدین خلجي په خپل دور کې نه یوازې پوهې او اقتصادي اصلاحات وکړل بلکې د حکومت نظام د ثبات لپاره هم ځینې وکړلې. د هغه په دور کې شاندار دربار، څه مهمې علمي او کلتور فعالیتونه وشوله او د سلطان علاالدین د حکومت په دوران کې د هند تاریخ کې ځینې مهمې بدلون راغلی چې د دهلي سلطنت یې یو پیاوړی او ثابت ریاست جوړ کړ.